بسم الله الرحمن الرحیم. چا جدول زده که او چا د نن ورځې درس زده که که نه لږ څه یوه برخه یې په تېر درس کې هم ده، تېر نه لږ ورتېر درس کې نو داسې وایي چې وړ یا اویا اتیا فیصده زده ده. نو راځو ښه ریفرنسز کې کار کوو که نه. نو کتاب به څنګه ډیزاین کوو، هغه کې به فهرست په اتومات ډول څنګه لیکو، ماخذونه به څنګه ورته لیکو، عکسونه به څنګه کې رااخلو، عکسونو لاندې هغه لیکل به څه رقم کوو، د عکسونو جدول به څه رقم جوړو، او فوټ نوټ او نوټ به څه رقم ورته لیکو. اول پنځو ورقو ته به الف ب ت شماره څنګه ورکوو، اخر ته بیا لیونه څنګه شروع کوو. دا مخکې ویلی وو که نه، هغه هم به دې کې سره ملګری که بیا خپله. راځم زه شروع کوم، پیل کوم. پیل داسې کوم چې مثال زه یو فرضي کتاب زه په انګلیش کې لیکم، تاسې به یې پښتو دري کې لیکئ، هغه باندې بیا زه غږېږم. ښه راځم اول یو کتاب ډیزاین کوم. هیډینګ سټایل ډېر مهم ده په دې کې، او دې کې مې فرض کړئ دومره لیکل وکړه. بیا راځم بله موضوع مې ولیکله کابل، زه دې باندې کار کوم. دې ته مې هیډینګ ټو سټایل ځکه ورکړي چې دا ولایت ده که نه، او بل مثال لوګر، او دې ته مې هیډینګ ټو سټایل ورته چې ورکړه، او په دې کې دغه لیکل شول. بل ورته لیکل چې پکتیا ولیکه، هیډینګ ټو سټایل ورکوم. دا هیډینګ سټایل مهم ده. یو ځلم چې هیډینګ سټایل ورکړئ بیا تاسې کولی شئ د دې رنګ سټایل بدل کړئ، سایز وغیره. بل یو بل هیواد ولیکو، هیواد نوم مې په هیډینګ 1 کې راخیستی و، او د ولایت نوم مې په هیډینګ 2 کې راخیستی و. زه اوس ځمه بل هیواد ته ځمه، کوم ځای ته لاړ شم؟ لرې کوڅو کرونا وایرس راوداګي منځ کې لاړ به شو، لندن ته به لاړ شو. ورې که څه ورته وایي؟ انګلینډ په انګلیش کې ورته وایي، انګلستان. او دا به څنګه کړو چې هیواد نوم ده په هیډینګ 1 سټایل کې بیا راواخلو، او دومره لیکل شو کې بیا مثال لندن ده که نه، یو د هغه نوم ولایت نوم، او په هغه کې مې فرض کې دغومره لیکل وکړه. بل کوم چې اوس نومونه واخلئ. نه برمنګم مانه که غلط نشي سپل که نه، نو صحیح مې ولیکه. ګوډ هغه د نورې مې یاد کړه. بل کې راواخلو مانچسټر یونایټډ. مانچسټر یونایټډ بیا د هغه نوم ده، د فوټبال کلب نوم یې ده، خو مانچسټر د هغه نوم ده. بل استرالیا کې هم زده دي، یو څو نوم هم زده، ډېر نه، یو څو مې زده دي. ویلز ځان ته هیډینګلی نه پوهېږم څه رقم لیکل کېږي، توکل په خدای زه یو رقم لیکم، بیا به دې راته صحیح کړي که نه اوس صحیح. ها غلط مې ولیکه. اوس مې رایټ کلیک وکړو که نه دغه ده صحیح سه غلې مه کړو چې شم ولیکل په پوهېږو خو که نه، دا یې موضوع ده، بس ده دي. هیډینګ ټو سټایل مې ورته انتخاب کړه. اول سر ته ځم، غواړم چې د دې کتاب زه فهرست یا لرلیک سرلیک چې هر څه ورته وایي، لرلیک لیکلر اتومات ډول جوړ کړو. څه رقم جوړېږي؟ اول خو به داسې کار وکړئ چې دا ځان ته ورکه کړي. دلته به راشئ، څنګه به وکړئ؟ پیج بریک به وکړئ، کنټرول پلس انټر، نو دغه لیکل دی بل مخ ته لاړل. انټر سره یې مه وایئ ځکه چې پاس بیا لیکل وکړئ، د لیکل بیا نور خپله ښکته ځي. پیج بریک به وکړئ. چې پیج بریک هم وکړئ، دغه نه وروسته به راشئ ریفرنسز ته. په ریفرنسز کې به ټیبل آف کنټینټس، په انګلیش کې ټیبل آف کنټینټس ته وایي ښه، یا کنټینټس، ټیبل آف کنټینټس، ټیبل آف کنټینټس. نو کوم سټایل چې ستاسې خوښ وي په دې باندې کلیک کړئ. که دا نه وي خوښ office.com نه نور ډاونلوډولی شئ، که هغه کې مو خوښ نه شو کسټم ټیبل آف کنټینټس په خپله برابرو. ښه اوس چې که زه اوکې کړم ډایرکټ په دې سټایل کې لیکل کېږي. خو زه ورته وایم چې نه څه سیټینګ کې کوو. پیج نمبر یې ښکاري، شو پیج نمبر، که دا غیر فعال کې پیج نمبر یې به بیا نه وي ورسره، که وایي چې ښکاري دی ښکاري به. بیا رایټ الاین پیج نمبر، صفحو شمېرې لږ تر لږ د ښي طرف ته دي. زه ورته وایم چې نه نږدې ورسره ولیکه، ورته وایم چې وي دی، خو بیا دغه ټیب لیډر د څه رقم وي دا کولی شي چې ته ورته بدل کړي. یا که دغه کې مطلب خوښ دې نه شته، تیار سټایلونه په دې کې شته، د دې ځای یې ورته انتخاب کړه، کلاسیک، فینسي، فارمل، ماډرن، چې هر یو خو خو زه ته ډسټینکټیو انتخاب کړه. دلته که تاسې وګورئ هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 ښکاري، کولی شئ ورته اضافه یې کړئ هیډینګ 4،
هو کوم چې ما استعمال کړي دي کارولې مې دي هغه په بولډ کړل شوي دي هغه دوه هیډینګ 3 هیډینګ 4 مې کې استعمال کړي دا اپشن که تاسو فعال کړئ نو هلته بیا فهرست کې که تاسو کنټرول ونیسئ په هره موضوع باندې چې کلیک کوئ هغه موضوع ته ورسئ ورته فعال صحیح ده او اوکې کوئ سخت کار وکړه څومره په اسانۍ جوړ شو ښه اوس راځو دې ته چې دلته که تاسو چې ګورئ کابل په څلورم مخ ده دریم او لوګر په پنځم ده پکتیا په شپږم مخ ده فرض کړئ زه لاړم په افغانستان کې مې لږ څه لیکل اضافه کړ په دې موضوع کې دننه کابل ګورئ څلورم مخ ته ورسېده څلورم مخ ته لاړ ښکته ټولې صفحو شمېرې ګډوډې شولې دا به اوس څنګه سموو د دې لپاره دلته کنټرول پلس هم اول سره راشي په دې فهرست کې به کلیک کړئ اپډیټ ټیبل باندې به کلیک کړئ او اپډیټ پیج نمبرز اونلی صرف د صفحو شمېرې سمې کا هلته ګورئ اوس ورته ښه اوکې سم شو که نه بیا فرض کړئ په کابل کې دې ولسوالي نوم هم ولیکه مطلب بله موضوع دې پکې ولیکله مخکې دې نه مطلب فهرست جوړ کړ دغه نه وروسته د موضوع دنه کې پاتې و استاد درته ویل چې مونوګراف کې د موضوع دنه پاتې ده نو ته به لاړ شې مثال کابل ښه د هغه چیک کوو چې کار کوي که نه کنټرول به ونیسې کلیک کړې به دغه موضوع ته رسوي فرض کړئ په دې ځای کې به دې کې دننه زه د یو ولسوالي نوم لیکمه پغمان خو پغمان ته باید سټار ورکړو تر څو چې هلته وښکاري ته کولی شې دې ځای لاړ شې د ولسوالي نوم شو هیډینګ 3 ته به لاړ شې یا نو دغه ځای هم کېږي ریفرنسز نه ایډ ټیکسټ لیول 3 مطلب هیډینګ 3 لیول 4 مطلب هیډینګ 4 هلته ما څلور انتخاب کړي خو ځکه څلور ښکاري ښه که دوه کړي مې دوه بیا ښکاري ورته چې لیول 3 ته واړو اوس دغه موضوع چې کومه ده په دې فهرست کې نه ښکاري غواړم چې دا نوي موضوعات یو وي دوه وي لس وي چې هر څومره دام کې اضافه شي په دې کې به کلیک کې به د ټیبل اف کانټینټس کې او را به شي اپډیټ ټیبل باندې به کلیک کړئ دویم اپشن اپډیټ انټایر ټیبل دا نوي موضوعات هم راخلي ورسره صفحو شمېرې هم سموي که چېرته ګډوډي شوي وي ولیده د هیډینګ سټایل د هیډینګ 1 ګوره لږ مخته د هیډینګ 2 دلته بیا دا معلومیږي چې دا موضوعات دې پورې مربوط دي دا په دې پورې مربوط دي خو دا پغمان بیا صرف په کابل پورې مربوط دي اوس راځو موږ او تاسې فوټ نوټس تاسې په کتابو کې لیدلي مثال دا یور یا پروف یو نوم وغیره چې راغلي وي غواړئ چې هغه د کتاب د صفحې په آخر کې دلته یو لیکلی وي صفحې په آخر کې د مخ په آخر کې بیا هغه وضاحت کړئ چې دا څه دي مثال بل ګیټس لاندې وضاحت کوي چې مثال د ریچست پرسن ان د ورلد د اونر اف مایکروسافټ کمپنی وغیره وغیره چار شي دي سره لیکل نو دا پروف فرض کړئ زه فرضي لیکل کوم تاسو مطلبي لیکل کوئ نو فوټ نوټ باندې کلیک کوم فوټ نوټ د صفحې په آخر کې راځي چار شي لیکل هغه ولیکئ همدغه رقم بل یو فوټ نوټ هم ورکولی شئ فرض کړئ د کالم باندې څه دي زه وضاحت کوم نو فوټ نوټ باندې کلیک کوم هلته یې دوه ولیکل دلته یې هم دوه ولیکل همدغه رقم راځم په دې چینج باندې هم یو فوټ نوټ ورکوم د موضوع وضاحت دلته بیا کوي اضافي کتابو کې به تاسې لیدلي هم بل په دې کې دا ان نوټ دا فوټ نوټ په هر مخ کې چې ته ولاړ یې د هغه مخ په آخر کې دې وضاحت کېږي ان نوټ د کتاب په آخر کې دې وضاحت کېږي بیا د مثال په توګه زه د دې پوینټ لغت چې کوم د وضاحت کوم خو په ان نوټ کې ګوره د کتاب آخر ته ځي او رومي عددونو کې دې ته شماره ورکړل دغه رقم بیا زه یو بلې صفحې ته او په دې کې فرض کړئ د ډاکومنټ زه وضاحت کوم په ان نوټ کې او پورته زه ورته هم چې د دې ریډینګ هم وکړم دا خو ما فوټ نوټ باندې کلیک کړم ریډینګ ورته هم چې ان نوټ ته لاړ شم بیا په دې کې آپشن ده که زه پورته لاړ شم دلته مې کلیک کړی نیکسټ فوټ نوټ راتلونکي فوټ نوټ ته لاړ شه اول یو ته ورغلی دې ځای کې د تخریج هم که چېرته ورډ پروګرام کې دې راخلاص وي که ته دلته یو ګورې بیا د صفحې اخر ته ځي هلته بیا وضاحت ګورې او نیکسټ باندې که پرې کلیک کې راتلونکي دی نه بل کوم یو فوټ نوټ ده چې دا غاده وایم نیکسټ بل په دغه مخ کې بیا کولی شي چې پریویس تېر شوي ته لاړ شي او پریویس سره بیا بیرته تېر شوي فوټ نوټ ته ځي نیکسټ هند نوټ راتلونکي هند نوټ ته لاړ شي اول دغه ده که بیا په نیکسټ هند نوټ باندې کلیک دویم ته دې رسوي بیرته که په پریویس باندې کلیک کې اول یو ته ځي خو شو نوټس
footnotes show footnotes view footnotes area footnote area چې کله لیدل غواړي دا footnote چې په هر مخ باندې نو ته چې کله په ټول کتاب کې په یو مخ باندې footnote استعمال کړي نو ډایرکټ په هر مخ ولاړ یو صفحه ته درسي خو که چېرته په هر مخ یا ډېرو صفحو باندې په کوم مخ کې چې ولاړې د هغه صفحې فوټنوټ د تکلیف فعلا موږ یو مخ کې استعمال کړی دی کې کوم فوټنوټ ایریا وایي چې دغه ده او که نوټس ایریا لیدل غواړې شو نوټس ویو نوټس ایریا ډایرکټ دغه ځای ته ورسي نوټس درته ښیي سمارټ لوک اپ دا اپشن مخکې په ریویو کې اوس یې دې طرف ته راوړی مثال اگزامپل پښتو کې ډېر ډېر لغات دي اکثره یو لغت ما ډېر یاد کړی دی دغه مثال ورکوم ډېر لغات دي چې جملې محل مطابق معنا بدلی لکه وار نوبت ته وایي زما د اوبو وار د تا دی اوبو وار د فلاني دی اوبو وار نوبت وارونه مه کوه ګزار ته هم استعمالیږي وار که مشرقي ته لاړ شئ لږ وار وکړه مطلب لږ صبر وکړه داسې نه چې تیږه پسې راواخلې لږ وار پوه کړې نو معنا بدلوي صحیح ده نو همدغه رقم په انګلیش کې هم یو لغات ډېرې معناوې لرلی شي بیا دغه سمارټ لوک اپ په انټرنیټ باندې د دې موضوع چې کومه ده د دې لغت نورې معناوې تعریفونه او عکسونه درته ښیي انټرنیټ د کنوي کنیکټ بیا کار نه کوي او د دې لپاره په ورډ پروګرام کې په ریویو کې دغه ده تیزارس په نوم باندې آپشن د دې باندې کلیک کړئ دغه ځای کې انسټانس هم ورته استعمالیږي سامپل سپیسیمن کیس السټریشن ماډل وغیره وغیره مختلف نور لغات هم دغه ټولو په ځای دا استعمالیدلی شي خو جملې ته به ګورې موقع محل ته به ګورې د هغه مطابق به استعمالیږي داسې نه چې په هر ځای کې ته اگزامپل استعمالی یعنې ځای کې به انسټانس هم استعمالی لږ څه دوی فرق ورکوي خو مطلب د ټولو یو ده د دې همدغه وظیفه ده او راځو موږ تاسو سایټیشن د کوم ماخذونه لیکو مثال دغه لیکنه دی له کوم ځای اخیستې را به شي انسرټ سایټیشن ته اډ نیو سورس فرض کړئ تا له یوه کتاب نه راخیستې ده کتاب نه دې راخیستې کوم کتاب کوم سیکشن نه دې راخیستې ژورنال نه دې راخیستې کوم ارټیکل ده راپور ده او ویب سایټ نه دې راخیستې زه ته چې ما بوک نه کتاب نه راخیستې کتاب لیکوال څه نومیږي د کتاب لیکوال نومیږي حضرت الله او د کتاب نوم چې دا بډم کنده په دې باندې د یو کتاب لیکلی ده چې دې کې پېښې سوي دي او لنډې کیسې پرې کړي دي ځکه دې خو هلته شاهد وي په هغه کې راځو کوم کال کې لیکلی ده 2008 کال کې او سټینډرډ نمبر کتابونه چې دي سټینډرډ نمبر لري نړیواله اداره د کتابونو لپاره ISO تقریبا ټول هغه لپاره ده ISBN نمبر ورکوي هر کتاب ته چې کله هغو سره راجستر کړي فرض کړئ دا راځي ISBN نمبر څه ISSN ISBN خلک د نږدې شیانو کې پرېښودل کوم کال مې غلط ځای کې ولیکه که نه 2008 کال کوم ښار چیتکرم او چا پې چا کړی ده هغه نه دی راغلی بهرام جان مطبع ده فرض کوئ هغه مستنه نو بهرام جان پریس وغیره چې ورته ولیکئ چې هر څه وي اوکې دی که دلته یو ولیکه دلته تاسو ته یو نه لیکي دا سټایل چې کوم د ما بدل کړی دی که تاسو نه په هغه کې دغه رقم تقریبا غواړي په مونوګراف کې هغه یو دوه درې غواړي خو تاسو چې کله اول په کلیک کې دغه رقم به ښکاري نوم د لیکوال او کال وغیره ښکاري بېرته بیا بدلو بل ماخذ فرض کړئ په دې مخکې ما دغه لیکلی یو بل ماخذ نه راخیستې دي که دغه نه دې راخیستي صرف کلیک په وکړو سیټینګ تیار شوی ده خو که بل نه دې راخیستي نیو سورس او دې کتاب نه فرض کړئ یو راپور د یو ویب سایټ کې لکه چې آپشن یې بیخي ډېرې دي زه به راپور ته لاړ شم راپور چا جوړ کړی ده فرض کړئ راپور جوړ کړی ده اوس څوک راډیو کې کار نه کوي ښه نسته نو یو کس به ولیکو څه نومېږي دلته وګوره شاپ اسماعیل چې کومه ده راپور یې جوړ کړی ده د کوم ځای احمد مشرغو باندې جوړ کړی ډیم ورته یالته ډیم چې ورته استعمالیږي دغه رقم
سپیل مې ګډوډ کړي بیا خپل پسې چک کړئ. 2018 کال کې فرض کړه دا راپور راکړی ده او کوم تر ازادي رادیو سره فرض کړه دغه کار کوي. دې ته راپور لیکلی و دغه نه ته دا معلومات راخستي دي. کوم ښار نه ګردیز ښار او سټینډرډ نمبر چې لري که نه لري هغه نړیوال د هغه چې کوم دي هغه به خامخا خبریالان څه نمبر لري چې ټیل هم دور کړی اوکې به د ښکته فرض کړئ دلته دغه پورته لیکل چې کومه دي تا د ماخذ نه راخیستي دي خو هغه معلومات چې کومه دي د ماخذ مبارک کې تاسو سره فعلا ټول نشته صرف ځای نه کوي چې مثال ځای د نورک نشي بیا به څه پسې ګرځي دغه ځای کې زه باید ماخذ ولیکم. لکه مثال که څوک خوست ته ځي که نه خوست اډې کې یو چا ته وایي چې ما ته یو سیټ راونیسه څادر مادر چې کې واچوي یا ورته وایه زه به په بروزوی کې ولاړ یم جومات خواته کلي اردو تلاشي سره هېڅ مشکل نشته. نو دلته تیار ځای نیسو ښه سیټ نیسو سره که مینو سره رابشي دلته ایډ نیو پلیس هولډر پلیس وایي ځای ته هولډ نیولو ته وایي هولډر نیونکي ته وایي دلته یې نوم ورته ولیکه زه ورته وایم چې همدغه نوم یې صحیح ده. بیا به په دې کې ته تغیرات سره کم کوې فرض که هغه معلومات یې ترلاسه کړې هغه ځای ته ورغلې کتاب فرض که کور کې ودسله هغه ته اوس څنګه هلته لیکل کې کوې نو رابشي دلته منیج سورسز ته او دا مخکې ما لیکلي ماسټر لیست ده او دا اوسني دي ګوره اسماعیل حضرت الله دغه دوه سره ټیک مارک ده مطلب دا صحیح لیکل شوي پوره دي تکمیل دي خو دغه دریم چې کومه ده هغه ته خوب ورغلی ویښوره دغه دریم چې کوم د دې کې تغیرات سره کوم کو په کلیک به کې ایډیټ باندې به کلیک کې دا فرض کړه راپور نه دلته ډېر فلم کې ډېر کم معلومات غواړي که زه فلم راخلم د فلم نوم چې دا ډېر مشهور کړی هم ده زه ته مې داسې کار وکړه شریف بدماش د فلم نوم ده فلم پروډکشن کمپنۍ چې ده ورته وبرې کو شاپور پروډکشن هغه ډایرکټر یې هغه ده شاپور ده کوم کال کې جوړ شوی 2008 کال کې او اوکې دی ماخذ دی ولیک نه معلومات دی فلم نه راخستی کلوز دی په اخر کې موږ تاسو بس د غوړدور به تاسو لیکئ ښه ماخذونه چې کوم دي خامخا لیکو نو کنټرول انټر پیج بریک کو او په دغه پیج کې موږ تاسو ماخذونه لیکو ماخذونه لپاره براشه بیبلیوګرافي ته او دغه کوم سټایل انتخاب کا یا انزرټ بیبلیوګرافي باندې کلیک ډایرکټ تولیکي خو تاسو نه ماخذونه کې الته د ماخذ شماره غواړي دلته اوس باید سره لیکلي چې حضرت الله اول ماخذ ده الته باید اول لیکلي بیا په متن کې نو دغه لپاره مشکل نشته دلته کې کلیک کړئ او د سټایل نه نومریکل ریفرنس وینئ په دې باندې به کلیک چې په دې باندې کلیک کړئ شماره ورکړله اوس چې پاس دی ماخذ ته ځان رسوئ نو تاسو دلته لیدلی شئ چې دلته ګورئ یو لیکلی دا مطلب له اول ماخذ نو استاد بیا ته ګوري اول ماخذ کته کېدای شي نور لیکلم ته اول ماخذ نه راخستي بیا د کتاب لیکلي بیا ماخذ کته استاد ګوري چیرې اول ماخذ بیا دریم دغه رقم نور هم لدينا بس موږ تاسو ورډ کیپشن په کتاب کې بتاي هغه راخستي وي دا عکسونه موږ نه به عکسونه فهرست نه وخته او عکسونه زه به تاسو فکر کوئ لاندې لیکل اوس کې تاسو نه کې پورنه ویل مثال بالای سره عکس ده لاندې سوال کې چې ګردیز بالای سره چې خلکو ته معلومات دا کې دی بالای سره د په دی ولایتو کې ستا کنه نو راځو هغه سره کم کیږي لکه دلته چې راش تاسو وګورئ لکه مثال دا عکس ده عکس لاندې تاسو وګورئ فیګر 2 فاونټین فواره ده زه یو عکس راخلم زه انزرټ ته پکچر ته او پکچر کې زه زما ورته چې ما سره یو عکس ده دا راخلم دا عکس ده چې سروې مې وکړی و ورته چې لاړ شو وسه ریفرنسز ته او انزرټ کیپشن باندې به کلیک کې چې فیګر ونه سره ولیکم لیبل کنه اکویشن 1 پکچر 1 کوم یو سره ولیکم زه ته چې راځي خپل ته جوړوم یو لیبل دی باندې کلیک انزور تو لیکا یا فوټو تو لیکا چر شو ته لیکي فوټو 1 کوم یو ډیلیټ کا مثال پکچر ته ډیلیټ کړه کلیک دی باندې ډیلیټ لیبل دا ختم شغل دی لیست تم فوټو صحیح ده نمبرینګ د سره کم یو 2 3 شماره صحیح ده الف به ته تم دغه یو 2 3 صحیح ده او ایکسکلود لیبل فرام کیپشن لیبل د نه صرف شماره ورکا اول دویم دریم تم لیبل د ښکاری اټو کیپشن باندې چې کله تاسو کلیک کړئ دا اکثر غلطي کی کار نه کوي دا د لپاره استعماليږي چې په یو عکس خو ته اپلای کړئ
فوټو 1 خو بل عکس چې راولې په اتومات ډول دی بیا ورته لیکي فوټو 2 فوټو 3 پکچر 3 پکچر 4 پکچر 5 وغیره وغیره. ښه طریقه دا ده چې غلط نشي یا ته هم که غلط نشي اوکې دې سره بیا ولیکه چې دا مثال موږ elections باره کې د elections 2019 of Afghanistan دې باره کې موږ سروې کړی. دویم عکس د فرض که په یو بل مخ راواخیسته ورته هم چې دلته دغه عکس هم سره ښه دې سره بس راشه دا سیټینګ کړی د ریفرنسز ته راشه انزرټ کیپشن فوټو 2 اوکې که دې سره لیکل وکړه هدف سکول لوګو خلاص. بیا د دې فهرست په آخر سر کې ته جوړی نو لاړ به شي کنټرول انټر دغه ځای کې د دې عکسونه فهرست بیا درته ښیي هلته مونوګراف کې که چېرته نه غوښتي وو بیا درته وایي چې باید ته په اول سر کې جوړ کړي که په آخر سر کې جوړ کړي. نو که په هر ځای کې د نه غوښتي وو ځای کې به ورته ورته کلیک کړي بیا به راشي انزرټ ټیبل آف فیګرز ته او له دې ځای به یو سټایل ورته انتخاب کړي نور هماغه طریقه ده چې موږ تاسو دلته استعمال کړله یا به ورته انتخاب کوي اوکې به کړي. ګورې فوټو 1 چې کوم ده هغه لیکل هم سره راغلی دي په دویم مخ ده فوټو 2 په شپږم مخ ده کنټرول چې ونیسي په کلیک کې ډایرکټ دغه ځای ته رسوي ها او په دغه هغه کې که تاسو تغیرات کول نوی هم کې راخیستي و اپډیټ ټیبل ده هماغه طریقه ده پیج نمبر یې که نه نوی عکس یې راخیستي ده هغه هم کې راواخله او کراس ریفرنس موږ تاسې په انزرټ کې دلته ویلی وو همدغه وظیفه یې وه کنټرول ونیسه کلیک که هلته دې ورسوي په دې لینک سیکشن کې موږ تاسې دلته ویلی دلته هم شته او دلته هم شته دغه دوه اپشن یې ورسره دغه دوه اپشن انشاءالله بیا سبا